تریخ حقیقت په بزنس کې په کاروبار کې یا په ټولو معاملو کې دا دی چې کله چې په بزنس کې ګټه کمه وي یا په بل اصطلاح عددونه کوچني وي نو شراکت په خپل ځای وي، یعنی تاسو او د شریک ترمنځ ډېرې ښې اړیکې شتون لري. خو کله چې تاسو ګټه په بزنس کې ډېره شي، تجارت مو پراخه شي او ډېرې پیسې ترلاسه کړئ، بیا تاسو شراکت هم ورو ورو خرابېږي. د بېلګې په توګه کله چې تاسو نوی بزنس پیل کړئ، په لومړي سر کې مثلا تاسو 50,000 افغانۍ ګټه وکړله او 50 سلنه تا شریک مو شریکان یې 50 سلنه د هغه شریک شولې او 50 سلنه یې تا شولې. په دې وخت کې تاسو کومه ستونزه نه لرئ چې 50,000 افغانۍ دومره شی نه دي. خو کله چې دغه پیسې 50 میلیونه افغانۍ کېږي او تاسو شریک 25 میلیونه افغانۍ اخلي، بیا تاسو دا فکر کوئ چې هغه شریک مې کله دومره څه ترسره کړي دي چې 25 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړلې، یا هغه څه کار ترسره کوي، یو چېرته د یو متخصص په توګه په یو شفاخانه کې کار کوي، یو بل فعالیت ترسره کوي چېرته کارمند دی، حتی یو شریک ته، بیا دا فکر کوي چې هغه کس دومره پیسې هېڅ حق نه لري چې دا یې ترلاسه کړي. دلته ده چې تاسو د هغه شریک ترمنځ اړیکې خرابېږي. یعنې کله چې تاسو شراکت پیلوئ، په لومړي سر کې باید دې ته فکر وکړئ چې ممکن موږ خورا ډېره ګټه وکړو یا هېڅ ګټه ونه کړو. که چېرته خورا ډېره ګټه وکړو، په هغه وخت کې به مو حالت څرنګه وي؟ آیا په هغه مقابل طرف بیا دغه پیسې لورېږي که نه موږ د هغې سره بیا حسد او کینه کوو؟ یعنې په هغه مو بیا دا پیسې نه لورېږي چې دغه شریک مې دغه پیسو لیاقت نه لري، دا پیسې باید زه ټولې ترلاسه کړم پخپله. ډېر داسې شرکتونه په افغانستان کې همدارنګه په ټوله نړۍ کې له منځه تللي دي، په آخر کې په خواشینۍ سره ختم شوي دي. کله چې تاسو یو شراکت پیلوئ، په لومړي سر کې خو هغه کس چې بد معامله ده یا هغه کس چې بد رفتاره، بد اخلاقه ده یا بد حسابه دی، د هغه کس سره اصلا تاسو شراکت مه کوئ. هغه کس چې تاسو پوره کوي نه، هغه کس چې تاسو مهارتونه یا هم یو بل څه تاسو په بزنس کې تاسو په کاروبار کې نه ور اضافه کوي، هغه تاسو باید د شریک په حیث باندې ټاکئ. هغه باید په لومړي سر کې تاسو د هغه کس سره شراکت ونه کړئ، او بیا چې شراکت تاسو ترسره کوئ، دغې ټکي ته باید تاسو پام وکړئ چې دغه بزنس ممکن خورا ډېرې پیسې په راتلونکي کې پیدا کړي. بیا په هغه وخت کې باید تاسو په دې باندې خواشیني نه شئ چې زه ولې هغه کس 25 میلیونه افغانۍ ورکړم. کله چې تاسو څارنوالیو ته لاړ شئ، کله چې تاسو محکمو ته لاړ شئ، کله چې تاسو امنیتي حوزو ته لاړ شئ، د هغه ملګرو څخه ډکې دي چې دوی یوه ورځ ډېر نږدې وي یو له بل سره، اما نن ورځ یو د بل دښمن ګرځېدلي دي. دوی ټوله ورځ په حوزو کې همدارنګه په محکمو کې یو له بل سره دعوې کوي، دوی دوسیې، دوی قضیې ټولې د شراکت په هکله وي، د پیسو په هکله وي، د جنجالو په هکله وي. یعنې دوی په لومړي سر کې دغه ستونزې نه وي حل کړې. کله چې څوک یو بزنس پیلوي، د پردي کس سره څوک یا هغه کس چې هغه نه پېژني د هغه سره څوک شراکت نه کوي، خو هغه دوه ملګري انډیوالانو چې په لومړي سر کې ډېر صمیمي وي، هغوی هغه بزنس پیلوي او په وروستیو کې دغه بزنس دوی په دښمنۍ باندې اوړي. نو تاسو کله چې بزنس پیلوئ، په لومړي سر کې هر څه واضح او روښانه کړئ، هر څه ته تاسو پام وکړئ، تر څو تاسو په وروستیو کې بیا جنجال ونه لرئ. هغه کسان چې حرفه‌يي دي، په لومړي سر کې هر څه سخت نیسي او په وروستیو کې دوی شراکت بیا په خوشحالۍ سره پای مومي.